مارس کو د تمام ادیانو والا په مصر کې راجم دي یو میټینګ دی. د میټینګ مقصود دار یو کس دیو صدر جوړ کو، هغه صدر ودرېدو ورته وی زمونږ د میټینګ مقصد دار چې مونږ دهریان چې کوم دنیا کې پیدا شوی دي دغه خلکو مقابله وکړو، مونږ را جمع شوی چې د دهریانو مقابله وکړو، مونږ کې ترسو پورې چې خپلو کې اتفاق او اتحاد نه راغلی دغه وخت پورې مونږ د دهریانو مقابله نشو کولای. مونږ که وګورو مونږ په خپل په مونږ کې اختلاف دی، مونږ که وګورو په مونږ کې اتفاق نشته، څوک یو دین والا دي څوک بل دین والا دي، مونږ کې ترسو پورې چې پایدار اتحاد نه راغلی تر هغه وخت پورې مونږ د دیو مقابله نشو کولای. راځي چې به یوسف په خپل کې لاول اتفاق اتحاد وکړو بیا به دیو مقابله وکړو. ول دنیا کې هر یو دین والا دا غواړي چې زمونږ په دین باندې عمل وکړي شي، پوره دنیا والا دي زمونږ په دین باندې راجم شي. ول ها دې سره به خبره نورم اختلاف طرف تلاړ شي، جګړه به نورم زیات شي. ول ها زب مطالبه وکم زما سلور اصول له زما سلور سوالات دي، په دغه سلور اصول باندې پوره دنیا راجم کېدې شي. ول زما نمبر 1 اصل زما نمبر 1 سوال دار عقلم د دې خبرې تقاضا کوي چې مخکې هر علاقې ته الله جدا نبی را لېږلی، هر زمانه لپاره د هر قوم لپاره الله جدا نبی را لېږلی. ول ها اوس عقلم د دې خبرې تقاضا کوي، د پریس زمانه ده، دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته په سکندونو کې خبر رسیږي. عقل دا غواړي چې پوره دنیا یو امت وګرځي، خپل میز نه اختلافات وباسي، دیو د یو نبی باندې راجم شي، دغه په تعلیماتو باندې عمل وکړي، الله راضي کوي. ول زما اول نمبر دعوه دار چې دنیا کې کم یو نبی دسو چې هغه دا اعلان کړی چې زه اخري نبی چې زه عالمگیر نبی یم، الله د پوره انسانیت د پاره نبی جوړ کړی یم را لېږلی یم. یهود خاموش دي، نصارا خاموش دي، ټول خاموش دي. تفصیلی واقعه زه اختصار نکار اخلم، مختصر کوم خبره. مسلمان عالم اخر کې پاسرو ول ها دغه قران د الله کتاب دی، دغه قران کې الله اعلان کوي الله رب العزت رب العالمین دی، د پوره مخلوقات رب دی، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی. ول څنګه چې الله د پوره کائنات رب دی، نقص محمد رسول الله د پوره کائنات نبی دی. ول الله دې قران کې اعلان کوي وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پیغمبر ته مونږ نه لېږل مگر د پوره انسانیت د پاره بشیرا زیر ورکونکې و نذیرا او يرونکې. دغه قران اعلان کوي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر ته مونږ د پوره انسانیت د پاره نبی جوړ کړی لېږل. ول ها الله رب العزت رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، الله د پوره کائنات رب، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوره کائنات نبی او پیغمبر. هغه صدر سے بل زمونږه دنیا کې هغه نبی مونږ ته ملاو شو چې هغه دعوه کړې ده چې زه عالمگیر نبی یم، الله د پوره انسانانو د پاره را لېږلی یم. ول زما دویم نمبر مطالبه ده دنیا کې کم یو نبی دسې دی چې دغه معجزه مونږ نن هم دنیا ته وښایو. ول نن دنیا لیک کپړه ده، بغیر دلیل نه خبره نه مني، بغیر دلیل نه یو خبره نه تسلیمي. ول ها نبی ته الله رب العزت معجزه ور کوي، دا دغه د نبوت دلیل وي. توجه غواړم تاسو ماته توجه وکړئ چې زه خپل خبره وساتم، څوک وزي څوک برازي، توجه ماته وکړئ. زما کمزوري ده، دا انتهایی کمزوري می ده. ما ته کم خلق ناسي هغوی اخوا دی خوا ګوري، توجه یې نه بیا زما خبره مخې نه چلیږي. نو زه ستاسو د ټولو توجه غواړم، ما ته وګورئ، ټیک ده که نه؟ انشاءالله اخوا دی خوا کتلو سره به زما توجه ګډوډېږي، نو زما روانګي به ختمېږي، نو زما توجه باندې به اثر غورځېږي، زه به خپله موضوع جاری نشم ساتلی. ټیک ده که نه؟ انشاءالله توجه ما ته وکړئ بس. بل زما دویم نمبر مطالبه دا ده نبی چې دنیا ته راځي الله رب العزت هغه ته په تور د دلیل باندې معجزه ور کوي. د هغې نه منکرین چې د هغې نه مقابلې نه عاجز راځي. ول ها یو خبره یاد ساتئ، معجزه دا فعل د الله تعالی د نبی په لاس باندې ظاهري دي کې د نبی خپل اختیار نه وي. معجزه فعل د چای زمون عقیده یاد ساتي، معجزه فعل د چای د الله د نبی په لاس باندې ظاهري، د نبی په دې کې خپل اختیار
معجزه فعل د الله تعالی. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده، مونږ وایو هم معجزه فعل د الله تعالی دی، د نبی په لاس ظاهري، د نبی خپل اختیار پدې کې نه وي. ورنه ما وی ها کله چې الله رب العزت غوښتا، الله رب العزت نبی علیہ السلام د ګوتو نه چینه رواني